مشهوره سندرغاړې ګلپاڼه له نوي مشکل سره مخ شوه. دا چې ګلپاڼې بیا څه کړي دي دې ویډیو کې کولی شئ وګورئ. د ګلپاڼې هغه ویډیو چې د قبایلي سیمې د مرستیال کمشنر په کور کې جوړه کړې او په ټولنیزو رسنیو کې خپره کړې ده هغه یې له نوي مشکل سره مخ کړې ده. د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړې تېره ورځ لاندې کوتل سیمې ته تللې وه چې د یادې سیمې په تړاو هغې ځینې عکسونه هم خپاره کړي وو او لیکلي وو چې ډېر ښایسته ځای دی. خو په ورته وخت کې هغې د قبایلي سیمې د مرستیال کمشنر په کور کې یوه ویډیو جوړه کړې ده چې په دغه ویډیو کې یوې سندرې ته نڅا کړې ده او دا ویډیو یې بیا په ټیک ټاک کې هم خپره کړې ده. د ګلپاڼې د دې ویډیو خپرولو وروسته که یو لوري ته دا ویډیو ډیره لاس په لاس شوه نو بل لوري ته حکومتي چارواکي هم په دې ویډیو سخت غوسه شوي دي او د قبایلي سیمې د مرستیال کمشنر نه یې په دې اړه د معلوماتو غوښتنه کړې ده. د پاکستاني رسنیو په راپورونو کې ویل شوي دي چې ګلپاڼې یو دولتي ځای ته سپکاوی کړی دی او هر څوک چې په دې چاره کې ککړ وي له هغوی سره به قانوني چلند وشي. په راپورونو کې ویل شوي دي چې د قبایلي سیمې مرستیال کمشنر بیا ویلي دي چې ګلپاڼه لاندې کوتل ته د خپلو خپلوانو کره راغلې وه او دا ویډیو د هغه په کور کې نه بلکې د ډي سي محمود اسلم په کور کې ریکارډ شوې ده. خو دا دولتي کارمندانو له اجازې پرته ریکارډ شوې ده. خو ډي سي محمود اسلم ویلي دي چې که ګلپاڼه د خپلو خپلوانو کره راغلې وه نو دا نه وه پکار چې هغه دولتي سیمو ته ورغلې وی. هغه وایي چې پرته له اجازې دولتي سیمو ته هم ورغلې ده او بیا یې پکې له اجازې پرته ویډیو هم ثبت کړې ده چې له قانون څخه یې سرغړونه کړې ده. نوموړي ویلي دي چې ټول هغه کسان چې په دې پیښه کې ښکیل وي باید له قانون سره سمه جزا ورکړل شي. د دغه ځای کارمندان بیا وایي چې دوی یوازې ګلپاڼې ته د دننه کېدو اجازه ورکړې وه خو ګلپاڼې دا ویډیو په پټه ثبت کړې ده او ګلپاڼې بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له تاسو ډیره زیاته مننه درنو لیدونکو چې دا مهمه ویډیو م تر پایه ولیدله. که د ګلپاڼې د دې ویډیو په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره یې د کومنټ په برخه کې شریک کړئ. که غواړئ همداسې نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو زموږ ملاله افغان یوټیوب چینل در سره حتمني سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو په لوی الله مو سپارم. الله مو مل شه.